السلام علیکم درنو لیدونکو مینوالو، زه یم ستاسو ورور صدام حسین او تاسو ګورئ اس کیو ټیک چینل. ګرانو مینوالو، په دغه ویډیو کې زه تاسو ته درخوایم چې یعنې زموږ سمارټ فون یعنې زیرک ټلیفون موږ سره څه مرسته کولی شي زموږ ورځمره په کارونو کې. دوستانو، یو اپلیکیشن دی، هغه په تور باندې موږ کولی شو چې هغه موږ ته ښایي چې موږ باید کوم کار د ورځې په کوم وخت کې وکړو او کوم وخت د موږ د یاده ونه وځي. موږ ته یادوي، موږ ته به زنګ غوندې وهي چې ګوري چې دغه کار وخت دی رارسېدلی، دغه کار دی وکړه. دوستانو، ډېر ښایسته اپلیکیشن دی او لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې شته او راځو او استعمال طریقې څنګه ده ویډیو کې. دوستانو، که چېرته زموږ چینل تاسو نوي سبسکرایب کړی او نوي یاستئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ. راځئ ویډیو ته. دغه اپلیکیشن د دوستانو تاسو ته کوم سکرین باندې ښکاري ټو ډو نومیږي. دغه اپلیکیشن ملګرو مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی دی. مایکروسافټ کمپنۍ یو ډېر ګټور اپلیکیشن دی. دوستانو، دا ګورئ تاسو ویلکم ټو مایکروسافټ. دلته ولیکئ تاسو مایکروسافټ اکاونټ غواړئ، لاندې وګورئ ډونټ هاف مایکروسافټ اکاونټ. تاسو به نه لرئ، لومړی هغه باندې به کلیک کړئ. دوستانو، تاسو نه جیمیل آی ډي او د هغې پاسورډ غواړي، هغه به ورکړئ او ساین ان به شي. ډېر اسانه جوړېږي. دغه د ما مخکې کړی دی، جیمیل آی ډي مې ورکړه، پاسورډ مې پکې ورکړه، ساین ان کېږم. چې کله زه ساین ان شم ملګرو، یعنی یو صرف ډېر کم وخت نیسي، دا اوپن کېږي، ستا اکاونټ خلاصېږي. یعنې داسې دی، دا ډرایو دی. دا ګوره دوستانو، ډېر تاسو سره مرسته په دې کې چې تاسو پلانونه ولرئ یو کار دپاره چې کارونه به کوئ، هغه تاسو ته که تلیفون ورک شي، خرڅ کړئ، یو څه وکړئ، دا ډیټا تاسو سره سیف ده. که بل موبایل واخلئ، همدغه مایکروسافټ دغه د ټو ډو ډاونلوډ کړئ او خپل ایمیل ورکړئ، لاګن شي، هغه ستا ډیټا کوم پلانونه ټول هغه کې موجود وي. دوستانو، دا خوبي هم لري، دا نه ورکېږي نه. ډېر ښایسته اپلیکیشن دوستانو. مثال دا ما څو ورځې مخکې دا جوړ کړی و چې کریټ اباوټ ویډیو وي سی ټیکس، د لپاره ویډیو سی تاسو ته به زه دې چینل ته ویډیو جوړوم د وي سی ټیکس. هغه پلان ما ته وښوده. دا دوستانو ډېر ګټور دی. یو کار چې کوئ، مثال په تقسیم اوقات باندې، خو یو مثال موږ تقسیم اوقات جوړوو چې هغه تقسیم اوقات باندې کار کوو، هغه زموږ یادېږي نه یادېږي. دا تا خبروي، تا چې یو تقسیم اوقات باندې یو څه کار وکړو، نو تا ته خبروي په همغه وخت ټاکلی چې په دغه وخت ما خبر کړه چې زه دغه کار کوم. کله چې هغه وخت دته ورکړي، په همغه وخت باندې هلته تا ته میسج درکوي چې ته باید نن دا کار وکړې. دلته ما ولیکه کابل ته ځم. کله ځم کابل ته، که نه؟ اوس ما ته معلوم دی، خو چاته خو معلوم نه دی. زه دلته لیکم مثال ټوډے ځې منډے، ټومارو ځې منډے، یعنې ټومارو منډے دی، نن سنډے او پیک ډیټ دغه تاریخ باندې ځم. په څوم تاریخ؟ زه په 14 تاریخ کابل ته ځم. دا به اوکې صحیح شو. 14 تاریخ خو ځې، یعنې څو بجې ځې، څو دقیقې ځې، یعنې کله زه تا خبر کړم چې هلته ځې، دلته ساعت غوندې دغه دی، د باندې به کلیک کړئ، ریمایند می. دلته بره وګورئ، وایي 9 بجو نه مخکې نن او سبا مثال 9 بجو نه مخکې او وروسته هلته دی د ټومارو 9 نه مخکې او مخکې شه وروسته او دویم مخکې دی. لاندې پیک ډیټ باندې به کلیک کړئ. نه زه تاریخ در کوم، په دغه تاریخ 14 بجې، څو بجې، 9 بجې، 3 بجې او 3 بجې څو دقیقې. مثال زه ورته وایم چې 3 بجې او 50 دقیقې. ما خبر کړه چې زه بیا 4 بجې حرکت کوم، کابل ته ځم. ته باید دا دومره دقیقې مخکې ما څه کې خبر کړې. دا خبره ډاټ چې ښکاري نشان د باندې وکلیک کړئ. دا ستاسو کار اضافه شو ملګرو. بل دغه ستوری، دا ستوری چې دی کار امپورټنټ والی ښیي، یعنې مهموالی. ځینې کارونه یې ډېر مهم وي انسان ته، او ځینې یې دومره مهم نه وي. مثال دا کابل ته تګ که چېرته تا دا ډېر زیات مهم وي، دا هم ستوری پرې ولګوه چې دا ما ته مهم دی. ته پوهېږي چې غیر مهم کار د مهم کار نه د په واسطه بېلولی شي. بل هیله ده چې ویډیو خوښه شوې وي ملګرو. که چېرته ویډیو هم خوښ شوی نو ویډیو سره لایک کړئ او کومه پوښتنه لرئ د همدې ویډیو په کمنټ کې راته پرېږدئ ملګرو. او بله دوستانو، که چېرته اوسه پورې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ او نوي یاستئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او موږ دغه چینل ته آینده کې نیکسټ ډېر ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو. هغه ته په تمه اوسېږئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله